ولې خوراک، څښاک، رڼا، تودوالی او د ژوند ټول اړین شیان له موږ سره شتون لري؟ موږ ولې د لمریزو سیارو د ټولګې او میلیاردونو نورو سیارو څخه پرته یوازې د ځمکې په سیاره کې شتون لري؟ څه به پېښ شي که چېرته په ناببره ډول لمر له دې نړۍ څخه ورک شي؟ آیا دغه به زموږ په ژوند کوم اغیز ولري؟ څه به پېښ شي که چیرې زموږ دا نړۍ د اوسمهاله بڼې څخه بل ډول بڼه غوره کړي؟ څه به پېښ شي که چیرې د نړۍ اوسمهاله ختمېدونکی مساحت توپیر ومومي؟ آیا بیا به پکې هم موږ ځای ولرو؟ آیا بیا به نړۍ زموږ د شتون لپاره وړ وي؟ له دې هر څه شاته کوم راز دی؟ انسان او د نړۍ حجم. انساني جنس یوازې یو کیمیایي ځګ دی چې د یوه منځني حجم درلودونکي نړۍ کې شتون لري، کوم چې په یوه هراړخیزه دایره کې د یو بل ستوري شاوخوا ګرځي. د میلیاردونو سیارو ترمنځ په یوه سیاره کې د ژوند کولو له امله موږ ته ځانونه ډیر کم ښکاري چې دا فکر وکړو چې دغه نړۍ یوازې زموږ په خاطر منځته راغلې. د دې بیلګه د هغې وینا ده چې وایي که زه سترګې پټې کړم نو ته له نړۍ څخه له منځه ځې. دغه خبره د فزیک نامتو عالم سټیفن هاوکینګ کړې. د پوهې د پرمختګ او د نړۍ په هکله زموږ د علم د پراخۍ له امله ځینې دا لیرې بولي چې دا نړۍ د پایله لرونکی حجم ولري. بیا دغه خبره موږ د ډیرو نړۍ پرستو په خبرو کې په څرګند ډول وینو، په مهال چې هغوی د انسان او په ژوند کې د هغه د رول په هکله خبرې کوي. دغه خبره بیا د ځینو په اند د دې لامل شوې چې له خالقه انکار وکړي او دا دعوه وکړي چې دا هر څه په ناڅاپي ډول رامنځته شوي. د دوی په اند د نړۍ بې پایله عمر او مساحت د انسان د عمر او حجم په پرتله ډیر زیات دی، کوم چې دوی ته کړکېچ جوړوي. دغه کړکېچ د دوی په فکر د دې له امله راځي چې مؤمنان په ځمکه کې د نورو کائناتو ترمنځ د انسان د ارزښت او ځانګړیتوب دعوه کوي. دا په داسې حال کې چې هغه د نړۍ سره د مادې حجم او عمر له اړخه هیڅ د پرتلې وړ نه دی، نو څنګه به هغه یو ارزښتناک څیز وبلل شي؟ نړۍ او د انسان حجم. آیا فیل یوازې د دې له امله له یو میږي ډیر ارزښتناک وي چې حجم یې ځنې لوی دی؟ آیا هغه نایتروجن چې د هوایي پردې 88% برخه یې نیولې له هغه اکسیجنه غوره ده چې د هغې په پرتله یوازې 21% برخه یې اشغال کړې؟ آیا په هوا کې نور پاتې ګازونه چې په ټوله کې 1% برخه یې اشغالوي هیڅ د ارزښت وړ نه دي؟ دغه ټول ګازونه زموږ په شتون کې خپل ارزښت لري او له دوی څخه د یوه نادرکه کیدل او یا له خپلې اوسنۍ اندازې څخه کمیدل به موږ او د ځمکې پر مخ ژوند ته ژور زیان ورسوي. په ژوند کې ډیری داسې څیزونه دي چې په حجم کې کم خو ارزښت یې ډیر دی. ډیری وخت ماده پرست خلک انسان د نړۍ له حجم او پراخوالي سره پرتله کوي، خو په دغه وخت کې ډیر مهم کارونه له پامه غورځوي. دې انځور ته ځیر شه ځکه دا د انساني چاپیریال او د سترګو له کتنې بیرون څیزونو ترمنځ او د هغه څیزونو ترمنځ موازنه څرګندوي چې په ستروالي کې پای ته رسیدلي او په ښه ډول سره په نړۍ کې د انسان اصلي حجم په ډاګه کوي. دلته موږ د نړۍ د 3 مستواګانو په هکله خبرې کوو. لومړنۍ هغه یې تر ټولو ستره مستوي، د کوم په پرتله چې انسان هیڅ وزن نه لري او نه د یادولو وړ دی. دویمه عادي او طبیعي مستوي. دا هغه مستوي ده چې موږ ورسره عادي یو او نږدې له انسان سره سمون خوري او د دې سره د موازنې هڅه نه کوي. دریم کوچنۍ مستوي یعنی ذره او له هغې کم. د دې په پرتله د انسان حجم ډیر ستر دی او د دې حجم د انسان په پرتله ډیر کم او معمولی دی. د دې خبرې د ډاګه کولو په خاطر دې بیلګې ته ځیر شئ. د دې 2 قوسونو ترمنځ دې ټکي ته ځیر شه. آیا ته پوهېږې دا له څه جوړ شوی؟ د دې رنګ د کاربون د نږدې 1 میلیارد ذرو څخه جوړ شوی او د دې لپاره چې ته په خپلو سترګو یوازې 1 ذره ووینې باید د دغه ټکي حجم تر 100 مترو پورې غټ کړي او د دې لپاره چې ته د دغې ذرې تخم ووینې باید دغه ټکی د ټول ځمکې د حجم په کچه غټ کړي.
او که په دغه یوه ذره کې له دغه تخم څخه ډېر واړه څیزونه ووینې، باید دغه ټکی د سپوږمۍ تر کچې غټ کړي تر څو د دې مسافې تر 100 چندو ورسیږي. د دې له امله د دواړو ترمنځ موازنه ناسمه ده، ځکه دغه یوازې د نړۍ له یوه اړخ خبره کوي او دې ته ورته نورې هغه مستواګانې له پامه غورځوي چې همدغه نړۍ یې لري. د دې معلومیږي چې انسان د موضوع د منځ ټکی دی. بیا انسان د هغه ماکروي نړۍ چې انسان یې ترڅنګ هیڅ حجم نه لري او د هغه مایکرووي نړۍ چې څیزونه یې د انسان ترڅنګ هیڅ حجم نه لري. داسې ښکاري هغه انسان چې ځینې وخت کوچنی او ځینې وخت ستر وي. دغه ټول څیزونه یې له امله پیدا شوي او له هغه سره بشپړ سمون خوري. چمتو شوې نړۍ. له نیمې پیړۍ راهیسې طبیعت پوهانو یو شمیر څرګندونې کړي چې پکې په ډاګه شوې چې طبیعت یو شمیر نه بدلیدونکي اصول او ارزښتونه لري، کوم چې په ځمکه باندې د ژوند تیریدلو اجازه ورکوي او هغې ته یې چمتو کوي. دغه پوهانو دا موندلې چې زموږ سیاره یو شمیر داسې نه بدلیدونکي لومړني قوانین او ارزښتونه لري چې هیڅ د بدلون امکان نه لري او له منځه تللو سره به مخ وي او ژوند تیرول به پرې ناشونی وي. نړۍ له خپلو ټولو جوړونکو عنصرونو او نه بدلیدونکو قوانینو سره دا څرګندوي چې دا په پوره حیرانونکې توګه د ژوند تیرولو لپاره چمتو شوي. نامتو طبیعتپوه مایکل بینټن وایي بلې هیڅ مفکورې یا نظریې په هیڅ توګه په دومره جرأت او ټینګار سره دا خبره نه ده کړې چې دا په ستورو ښایسته شوي اسمانونه، د ژوند ډولونه او د واقعي ژوند هره ځانګړتیا د دې له امله ووینو، ځکه چې هغه د انسانیت د ژوند تیرولو لپاره مناسب ځای مومي. یو بل طبیعتپوه مارتن ریس وایي زموږ نړۍ ډېره لویه ده. دا هغه حقیقت دی چې له امله یې موږ ظاهراً په دې پلان شوې نړۍ کې ارزښت نه لرو، خو په واقع کې دغه نړۍ زموږ د شتون لپاره اړینه ده. دا هیڅ وخت دا معنا نه ورکوي چې له دې څخه بله کوچنۍ نړۍ شتون نه لري، بلکې موږ په هغې کې ژوند نشو کولی. د طبیعت او د کائناتو د پوهانو ترمنځ دا همغږي چې په بېلابېلو برخو کې نړۍ په پوره دقت سره جوړه شوې، له دې سره یوه بله همغږي هم شتون لري، کومه چې تر یوې کچې اوسمهاله ده. هغه دا چې دې دقیقې نړۍ لومړی شتون نه درلود. وروسته پیدا شوې نړۍ له پخوا راهیسې او تر 20مې پیړۍ پورې د طبیعت پوهانو او فیلسوفانو ترمنځ مشهوره مفکوره دا وه چې نړۍ په حجم کې بې پایه ده. دغه راز په عمر کې له ازله ده چې کوم لومړی وخت معلوم نه دی او په دغه ډول به د تل لپاره وي. د دوی په آن نړۍ مطلقه ده، وخت او بادزي په هکله کوم پیل یا پای نه لري. خو د علم له پرمختګ، بیا په ځانګړې توګه د فزیکي علومو له پرمختګ سره په یو شمېر اوسمهالو نظریو کې دا په دلیلونو سره جوته شوې چې نړۍ یو څه پخوانۍ ده، خو هغه هرومرو پیل لري او سره د دې نه چې هغه ډېره پراخه ده، خو بیا هم پراخوالی یې محدود او عمر او مساحت یې د شمېر وړ دی. بلکې په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر څرګندونې دا ښایي چې د نړۍ ډېر عمر او پراخه مساحت عبث نه دی، بلکې دا د انسان سره په ژوند تیرولو کې مرستندویه دی. بیا ځینې وروستي اټکلونه ښایي چې د نړۍ عمر نږدې 14.7 میلیارده کاله دی. دغه عمر د یو عادي شخص په نظر ډېر زیات دی، خو د فلکیاتو پوهان د دې برعکس فکر لري. د یوه فلکي فکر له مخې د نړۍ دغه یاد شوی عمر تر ټولو کم اټکل شوی عمر کېدلی شي چې په کوم کې د بشپړ بشریت لپاره داسې یو کور چمتو کړل شي چې د هغه د اړتیا ټول سامانالات ورته پکې حاضر کړل شي. نو اسمان د یوه چت په څیر پورته کړل شوی دی او ځمکه د یوه پوزي په څیر غوړولی شوي او ستوري پکې د ډیوو په څیر صف کړل او ملغلرې پکې د زیرمو په توګه پوښل شوي او ډول ډول شینکي پکې د خوراک، پوښاک او د نورو اړتیاو لپاره چمتو شوي. ډول ډول څاروي پکې د سپرېدلو لپاره تابع کړل شوي، کوم چې په ډول ډول خدمتونو کې کارول کیږي. بیا په پای کې نازولی انسان په دغه پراخه نړۍ کې د مستۍ ژوند کوي. هغه په نړۍ کې
د کور د یوه څښتن په څیر ژوند تیروي چې د هر څه واکمن وي او د هغې محدود مساحت ته هیڅ پام نه لري. یوازې هم په فضا یرغل کوي او وسپنې نرموي. یوازې هغه دا فکر کوي چې یوه وړوکې کتله ده خو په جسم کې یې لویه نړۍ نغښتل شوې. الله جل جلاله فرمایي او الله جل جلاله ستاسې لپاره هغه څه تابع کړي چې په اسمانونو او ځمکه کې شتون لري. دغه ټول د الله له اړخه دي، پرته له شکه په دې کې د هغه خلکو لپاره ښکاره نښې دي چې فکر کوي.